د نن ورځې تازه او مهم خبر. اروپایي ټولنې د افغانانو په اړه داسې خبرې وکړې چې عدلیې وزارت هم ورته سم ځواب ورکړ. سلام، وخت په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په اړه اندېښنه ښودلې او د عدلیې وزارت سرپرست یې په ځواب کې ویلي چې اسلامي امارت د ترهګرۍ مخالف دی او پر وړاندې مبارزه کوي. د عدلیې وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي عبدالحکیم شرعي پرون د اروپایي ټولنې له سفیر توماس نیکولسن او ملپلاوي سره په دغه وزارت کې ولیدل. سرچینې لیکلي په دغه لیدنه کې دواړو لورو قوانینو، امنیت، بشري حقونو، له ترهګرۍ سره د مبارزې او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې نیکولسن د قوانینو په اړه او دا چې څومره کار پرې شوی او تر کومې کچې پرمختګ شوی او د دغه قوانینو اساس او بنسټ څه دی معلومات وغوښتل چې د عدلیې سرپرست وزیر له لوري په دې برخه کې مفصل معلومات وړاندې شول. په خبرپاڼه کې راغلي چې د عدلیې وزیر د اروپایي ټولنې له سفیره وغوښتل چې نور له په اسلامي امارت سیاسي او اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي او اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. ملګرو، دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.